بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو پښتنو ورونو او درنو دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې روغ جوړ وئ او د صحت جامې مو پر تن وي. ګرانو دوستانو، که تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ، مسلم پښتو ټي وي در سره حتما سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ هره ویډیو تر تاسو در ورسیږي او ان شاء الله چې په دې کې موږ تاسو ته هر اړخیزه جالب او په زړه پورې معلومات خپروو. دغه ټولې زموږ د چینل ویډیوګانې دي، ویې ګورئ، لایک او شیر یې کړئ در سره دوستانو. نننۍ ویډیو مو په دې هکله ده دوستانو چې څنګه کولی شو د موبایل ډیلیټ شوي تصویران بیرته را پیدا کړو او لاسته یې راوړو. دوستانو د دې ډیره ساده او اسانه طریقه ده. لومړی ځو پلی سټور ته. په پلی سټور کې به دوستانو ورکئ ډیلیټ فوټو ریکوري. دوستانو تاسو ګورئ دلته مختلفې اپلیکیشنې راغلي. کوم چې ما کارولی دی او ښه کار یې ورکړی دی هغه فوټو ریکوري سافټویر دی. دا به ډاونلوډ کړئ دوستانو. ما تیار ډاونلوډ کړی دی. کله مو چې ډاونلوډ کړو دوستانو نو لاړ به شو په همدې فوټو ریکوري سافټویر باندې به کلیک وکړو. سرچ روان دی دوستانو. تاسو دلته ګورئ چې یو اړخ ته کویک سکین لیکلي او بل اړخ ته ډیپ سکین لیکلي دي. نو که ستاسو نه تصویران تازه وي یا په نن او پرون کې ډیلیټ شوي وي دوستانو، نو تاسو په کویک سکین باندې کلیک وکړئ. د دې په وسیله باندې تاسو کولی شئ چې خپل تازه تصویران چې کوم په نن او پرون کې ډیلیټ شوي وي هغه را پیدا کړئ، او کوم تصویران چې ستاسو پخوا ډیلیټ شوي وي 1 کال مخکې یا 2 کاله مخکې یا 3 کاله مخکې یا له دې نه هم مخکې ډیلیټ شوي وي، نو بیا په ډیپ سکین باندې کلیک کوو او ستاسو مخکیني تصویران چې څومره ستاسو څخه ډیلیټ شوي وي البته په همدغه موبایل کې، نو په ډېر ساده او اسانه شکل سره به ستاسو لاسته راشي. نو په ډیپ سکین باندې کلیک کوو. زما چې اوس څومره تصویران ما نه ډیلیټ شوي دي البته چې مخکې ډیلیټ شوي دي انشاءالله چې را پیدا وشي. تاسو دلته ګورئ دوستانو سرچ روان دی. لاندې د تصویرانو تعداد هم معلومیږي چې لوړیږي ورسره. دوه زره او پنځه دېرش تصویران 2015 تصویرانو ته تعداد ورسېدو دوستانو. له دې هم پورته شو 2042. نو دوستانو بیا به تاسو په شو پکچر باندې کلیک وکړئ. دا ګورئ دوستانو دا زما ډیلیټ شوي تصویران دي چې ما سره مخکې په موبایل کې نه وه او بېرته مې لاسته راوړل. دا تصویران ګورئ دوستانو تاسو. دا ټول ډیلیټ شوي تصویران دي چې ډېر په ساده او اسانه شکل سره بیرته لاسته راځي. دوستانو که ویډیو مو خوښه شوي وي لایک او شیر یې کړئ او زموږ چینل د سره حتما سبسکرایب کړئ.